څه کوې سیفو؟ ډګروال صاحب تاسې باید دا شیان واغوندئ. دا واغوندو؟ د څه لپاره؟ دا د څه شي کار دی مورې؟ د خدای لپاره ویلی شئ چې تاسې زما لپاره څه کار کوئ؟ کومه خبره نشته زویه، زه خدای مو مل شه زوی جانه. سلوا خورې دا ته څه وایي ها؟ اوس به د زوی ډول ډول فکرونه کوي. هغه به پوه شوی چې موږ چلۍ لټوو. والا چې نه پوهېږم. خیر لعنت دې وي، لعنت دې وي، لعنت دې وي. زه ډېر په تنګ شوی یم نور، ډېر په تنګ شوی یم. ماشاءالله ماشاءالله. عمرم څومره دی؟ موږ دواړه 23 کلنې یو. مناسب دی. 28 کلنې دي. تاسو مجردان یې لورې؟ ترور جانې دومره پوښتنې مو د همدې لپاره وکړې که نه؟ اوهو د همدې لپاره. نه زه مجرده نه یم، ما واده کړی، ملګرې مې هم کوژده کړې ده. تاسو ولې ګوتمۍ نه په لاس کوئ؟ ګوتمۍ خو مو نشته. او به مو بخښه ترورې، موږ له عملیات خونې نه راووتو، په عملیات خونه کې نشو په لاس کولی. همدارنګه تاسو خپلو زامنو ته په همدې ډول جلۍ لټوئ؟ نه نه ګرانې داسې شي لټول داسې کارم کېدلی شي. دا مېرمنه فالبینه ده. موږ دواړه یو شرط وهلی و، یعنې د همدې لپاره موږ له تاسې نه پوښتنې وکړې. بخښنه غواړو لورګانو. کومه خبره نشته. د خدای لپاره خور جانې خلکو ته وشرمېدو. آیا موږ سم کار کوو خور جانې؟ ونه شرمېدو، لږ نورم په تمه کېږو. دا کار کېږي، ته اندېښنه مه کوه، موږ دا کار کوو. ما ته د فالبینه مو ویلې. داروموشه دویم بریدمنه. ژوندی اوسې. داروموشه دویم بریدمنه. ګوره ما بیا یوه نوې سندره جوړه کړې. زما د سندرې مخاطب هم جګړن حیدر دی. ته وایې چې زه سرزوري کوم که نه ملګریه؟ دا خبره له کومه شوه ملګریه؟ دا خبره له کومه شوه ملګریه؟ هر وخت زه ستا د تېروتنو له امله سزا وینم، زه یې هېڅ نه غواړم. ته ودرېږه یو ځلې واوره، خوښه به دې شي. ویې ګوره سمه ده؟ هله سمه ده، پیل ته هم له ما سره پیل کړه. یو جګړان دی، یو جګړان په غرونو کې زمری دی، په غرونو کې زمری، په کور کې ګیدړ دی، دښمن ته هېڅکله فرصت نه ورکوي، هېڅ د خپل ځان په کیسه کې نه دی. هغه جګړن حیدر دی، هغه د اتلانو ډلو غړی دی. دښمن ترې په خوب کې ډارېږي. د عسکرو په منځ کې د جګړن حیدر په څېر بل عسکر نشته. هغه ډېر زړور دی، ډېر زړور دی، تل بریالی دی، تل. دا خو ډېره ښه سندره وه ګرانه. زه درته یو څه ووایم، دا سندره زما ډېره خوښه شوه. په رښتیا؟ په خوله دې برکت شه. په رښتیا وایي؟ خوښه مې شوه ملګریه. بېشکه. آفرین دې وي، آفرین. ډېره ښه سندره وه. والله زما هم خوښه شوه. تورن صاحب هغه زه تاسو ته یو څه ووایم. د دې سندرې نه جګړن حیدر خبر دی؟ تورن صاحب تورن صاحب تورن صاحب داسې ده چې که خبر نشي بیخي به ښه وي. هو داسې وایې؟ هو په اصل کې تاسې هغه وایي چې ورته ونه وایو. هو تورن صاحب ورته یې نه وایو. زما زمریانو خو تاسې د دې کار سزا هرومرو وینئ، په دې خو پوهېږئ که نه؟ سزا وینو؟ هغوی ولې خاندي؟ هغوی څه کوي؟ څه کوي ها؟ زما هغو دوه عسکرو بیا کوم کار کړی، په نږدې وخت کې به معلوم شي. زه جګړن یونس امره اوغلو ترک یم. په خیر راغلی ډګروال صاحب. خوشحاله اوسې جګړنه. اوغلو ترک. یونس امره اوغلو ترک،
ملګریا ته دلته څه کوې؟ بوزوکا کان بوزوکا. وروره ته دلته څه کوې ها؟ زه له یو وخت راهیسې هم دلته یم. کله چې خبر شوم ته راځې زم راغلم. ښه دې وکړه. ډګروال صاحب یونس امرا اغلا ترک زما د حربي ښوونځي صنفی دی. جګړه ملګریا ته څومره ښه نوم لرې. یونس امرا اوغلو ترک نوم ته وګوره، هر چا چې یې بې شکه چالاک حیدر، جګړن حیدر بسکورت. نوم مې ډېر اورېدلی، نن مو لیدل په نصیب شو. خوشحاله شوم جګړنه. بې شکه د دې نوم ته یې وګوره. که وخت لرې یو ځای به چای وڅکو، پخواني یادونه به تازه کړو. ډګروال صاحب ځه لاړ شه جګړنه، هسې هم د چورلکې راتلو ته وخت شته. سمه ده ډګروال صاحب، هله مخکې شه. څه دې وکړل ملګریا؟ واده دې وکړو که نه؟ نه ما تر اوسه کوژه هم نه ده کړې. تا څه وکړل؟ نشته، هېڅ هم نشته. په رښتیا ډګروال صاحب په هغه جګړنې څومره ښه نوم یې ښایي. یونس امرا اوغلو ترک، یونس بابا. ته هغه لوی یونس امرا ته یونس بابا وایي؟ هو ډګروال صاحب هغه د ترکانو بابا و. په اصل کې رښتیا وایي؟ هو. ملګریا څه ډول قهوه څکې؟ ساده وروره. سمه ده. جګړن صاحب ما هم تاسو لټولی. خیریت ده دویم بریدمنه؟ جګړن صاحب عراق کې د تپلي کلي کې بیا ستونزه پیدا شوه. فکر کوم د سازمان کسان راغلي او د ځل جدي نه خطر رامنځته شوی. طارق له موږ سره اړیکه نیولې، د مو خبرې غږونه ثبت شوي. سمه ده بریدمنه، ته لاړ شه زه درځم. د ترکانو کلی دی؟ همداسې ده وروره، د کرکوک سیمې ته نږدې د ترکانو یو کلی دی. سازمان هڅه کوي چې هغوی له کلي وباسي. هغوی ته یې ډېر زیات ګواښونه کړي. کلیوال تر یو حده دفاع کوي. زه یو ځل ورځم ګورم یې. غواړم ثبت شوي خبرې واورم. زه طارق ته پاتې کلی نه. دا ځل د سازمان کسان ډېر دي، کلی کله بند کړی. پام کوئ پام کوئ، موږ سره مهمات ډېر لږ دي. ستاسې مرستې ته اړتیا لرو. قمندان صاحب بیا یې وایم موږ سره عاجل مرسته وکړئ. مرسته وکړئ مرسته وکړئ. پام کوئ، دا ځای ونیسئ. پام کوئ، سر یې دننه وړو. هلئ سر کوئ سر کوئ سر کوئ. د سازمان له کسانو سره د مرستې لپاره د یوې امنیتي شرکت کسان هم راغلي دي. موږ دلته یوازې عاجل مرسته غواړو. جګړن صاحب دا ثبت شوې خبرې د سازمان د کسانو. فکر کوم چې پام دې اړه خبرې کوي. شیاره زه خبر شوم چې د ترکانو په یو کلي دې برید کړی. خبر په چټکۍ سره خپرېږي. والید مرسته غواړې؟ څنګه مرسته ولیده؟ په هغې سیمه کې د یو امنیتي شرکت کسان شته، هغوی له تاسې سره مرسته کولی شي. سمه ده، رادې شي زه هغوی نه منع کوم. له هغه بې شرفانو سره د هرې خوا نه مرسته کېږي. زه یو ځل ورځم د ټولې قمندانۍ ته خبر ورکوم. بیرته راځم ملګریا، سمه ده؟ ډګروال صاحب کښېنئ هلکان ملګرو، تر څو چې چورلکه راځي زه د عملیاتو راپور خلاصوم. امرم پر ځای کېږي. ډګروال جګړنه یوه ستونزه پیدا شوې. څه ده؟ د کرکوک سیمې ته نږدې د ترکانو یو کلی د سخت برید لاندې دی ښه نور؟ او د برید تر شا د ولید لاس دی. د ولید؟ ډګروال صاحب دا څه ډول رسالت دی؟ په هر ځای کې خپل سر راپورته کوي. ته څه پوه شوې چې د هغه لاس دی؟ د سازمان د کسانو په ثبت شویو خبرو کې مې د هغه غږ واورېده، د ولید. دا خو یو تصادفي کار نشي کېدلی. دا څه معنی لري ډګروال صاحب؟ جګړنه موږ سهار دلته راغلو، وروسته بیا له کوم ځای نه د ولید چاپ شوې خبرې دې ټولې ته را رسېدلي. په دې سیمه کې د ترکانو په یو کلي باندې برید کېږي. زموږ لپاره په ښکاره ډول دا میښودل شوی. ډګروال صاحب هر څنګه چې وي د هغه کلي ترکان په رښتیا هم په سخت حالت کې دي. که هغه بې شرفان غواړي چې موږ هلته لاړ شو، نو زه او له هغو کلیوالو سره مرسته کوم. جګړنه موږ باید لومړی خپل ځان پوه کړو. ګورئ ډګروال صاحب ما واورېدل چې هغو کلیوالو مرسته غوښتې ده. په رښتیا هم چې هغوی په سخت حالت کې دي او له موږ نه پورته څوک نه لري. ډګروال صاحب زه مرسته ورسره کوم. ډګروال صاحب له ډېر وخت راهیسې سازمان د هغه کلي اوسېدونکو ته له هغه ځای نه د وتلو ګواښونه کړي. یوه بله خبره هم د ډګروال صاحب دا ځل د سازمان کسان سره د سیمې او امنیتي شرکت کسان هم مرسته کوي. د امنیتي شرکت؟ هو ډګروال صاحب دا داسې یو پلان نه دی چې ولید یې په یوازې ځان ونیسي. د هغه عقل دومره کار نه کوي. مارکوس ژوندی دی او د دې کار تر شا د هغه لاس دی.
له ما سره راشه چې د دې کار په جزئیاتو ځان امر پر ځکیږي ډګروال صاحب. جګړن صاحب څه خبره ده؟ اتران له ما سره راشه. جګړن بوزوک وویل چې په سیمه کې د ترکانو په یو کلي برید شوی. حالت څنګه ده؟ ډګروال صاحب هغوی هسې هم له ډېر وخت راهیسې لږ وخت سره مخ وو. مخکې به هم کله کله سازمان برید کوه. موږ د طارق غږ به اورېده چې مرسته یې غوښتې ده. هغه په کلي کې یوه وړه ډله لري. هڅه کوي چې په هغې ډلې سره له خپلو کلیوالو نه دفاع وکړي. خو تر کوم ځایه چې زه پوهېږم دا ځل حالت بیخي جدي دی. له سهار راهیسې وایي چې موږ د سخت برید لاندې یو او له سازمان سره د سیمې یو امنیتي شرکت هم مرسته کوي. کله چې موضوع د ترکانو وي بیا ټول اسونه سره یو ځای کوي. سمه ده، څه اقدام کېږي؟ پلان څه دی؟ انقرې ته مو خبر ورکړی. فکر کوم چې په ډېر نږدې وخت کې به ځانګړي ځواکونه سیمې ته راورسېږي. موږ ورته ډېر نږدې یو ډګروال صاحب. موږ زویا هو ډګروال صاحب موږ ځو. هلکانو موږ تازه له عملیاتونه راګرځېدلي. ډګروال صاحب تازه له عملیاتو راګرځېدلی یو خو موږ ستړي نه یو ښه یو. هو ډګروال صاحب هیله کوم موږ باید هلته لاړ شو. ملګرو ډګروال صاحب آخر له انقرې نه یوه بله ډله راځي. موږ به لاړ شو. کېدای شي دا پلان د دې لپاره جوړ شوی وي چې موږ هلته لاړ شو. په دې خو پوهېږي جګړن. ډګروال صاحب موږ له ترکانو سره مرسته کولو ته ځو. که لومه به لومه دي که ما هغوی په خپله په هغه لومه کې به نه غورځو نو زما نو به هم حیدر نه وي. ډګروال صاحب بخښنه غواړم ډګروال صاحب. زه خبر یم چې هلته د ترکانو په یو کلي برید شوی. زه هلته یوه نوې ډله لېږم. ته د اتلانو ډله راواخله او انقرې ته راشه. جنرال صاحب موږ هغه کلي ته نږدې یو. د اتلانو ډله هم چمتو ده. پوهېږم چې زر چمتو کېږي. ستا سترګو ته ګوري که نه؟ څو ورځې کېږي چې هغوی په غرونو او دښتو کې و هغوی لیونې دي. تاسې رښتیا وایئ خو همدارنګه ته هم غواړې چې هلته لاړ شي که نه؟ که رښتیا ووایم هو جنرال صاحب. ما اټکل کړی و. کوپوزه د اتلانو ډله دې لاړه شي ته دلته راشه. جنرال صاحب هغه یو اساس کلی دی او که زه هم هلته لاړ شم نو د ترکانو روحیه به نوره هم پیاوړې شي. له قرارګانه چې وتلی اوس نو بیرته نه راځې. غرونه دښتې او لږه تنده پخواني یادونه دې راتازه کوي. دلته دې ټول کارونه ماته پرېښي. کله چې درغلم بیا ډېر کار کوم جنرال صاحب. سمه ده کوپوزه سمه ده خو ډېر پام کوه. د مرکوز او د دم مسله ډېره ګواښونکې ده. همدارنګه پوهېږي چې هلته بهرنیان هم شته. ډېر پام کوه. امر پر ځای کېږي. کوپوزه هر څوک هڅه کوي چې په یو ډول سره ترکانو ته زیان ورسوي. ټولې نړۍ ته یې وښایي چې د هغه ځای ترکان یوازې نه دي او د ترکانو هغو دښمنانو ته یو سزا ورکړه. همدارنګه هغه سپیان او هغه ګیدړه دې په دې ښه پوه شي چې زموږ یو زمری د هغوی له زرو سره برابر نه ده. خدای مو مل شه. امر پر ځای کېږي. دویم بریدمنې کومې ډلې ته مو چې د تلو دنده ورکړې وه هغه دنده یې لغوه کړئ. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب. بوزوک ملګریه انشاءالله چې ډګروال کوپوز به اجازه ترلاسه کړې وي. انشاءالله حیدر انشاءالله. دقت ډګروال صاحب زه د مهماتو اړوند کار خلاصوم. سمه ده جګړنه مننه کوم.
خانو ملګرو خپل چمتووالی ونیسئ موږ ځو امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب ډګروال صاحب تاسې زم جګړه نه تاسې خو بله ما پرته د تلو فکر نه وي کړی نه ډګروال صاحب ګورئ ملګرو زه پوهېږم چې موږ تازه له عملیاتونه راګرځېدلي یو خو ټول باید پوره چمتو واوسي 10 دقیقې وروسته حرکت کوو امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب ملګرو ډګروال صاحب څه وویل شاق وی ویل له سر نه تر نوک پورې له سر نه تر نوک پورې څه معنی مهمات اخیستل ویښتان شانه کول د بوټانو موزیک لکول کیسې نه کول خپل خولې بندول شاق په خپل ځان باور ولرئ اتلانو ټوکې مې وکړې لاسي بمونه هم له ځان سره واخلئ راوړه دویم بریدمنه موږ ته وسلې هم راوړه هلک تومانچه هم واخلئ وسله مې راواخله الیاسه دا هم له ځان سره واخله زما امران پر ځای کېږي بزرګ ملګریا دا هم ځان سره واخلو حیدره دا په خپل ځای کې کېږي دا مو چې اخیستوی والا ښه کار کېږي وروره نور شه ولا هم دومره وروره ښه ده هم دومره هم موږ ته بس نه کوي اتلانو هله راځئ چې ځو ژوندی اوسې وروره خو زه اوس قمندان ته څه ووایم دلته خو هېڅ هم پاتې نه شول جګړن صاحب انشاءالله چې ناوخته به ونه رسېږي انشاءالله علي ملګریا انشاءالله ملګرو تر ټولو ډېر څه ته مې غوسه راځي پوهېږئ هغه امنیتي شرکت دی څه شی دی له 2 کیلومتره لرې ځمکې څخه راځي او دلته په خپله خوښه باندې اسونه ځغلوي داسې خو نه کېږي دې کار ته مې اعصاب خرابېږي قسم کوم دلته چې هر رضالت ترسره کېږي تر شی هرومرو د هغوی لاسونه وي رښتیا وایې حیدره رښتیا وایې رښتیا وایې خو دا ځل به خپلې موخې ته ونه رسېږي له هغو بې شرفانو نه هغه کلی ژغورو جنگ څنګه روان دی ښه یاره سهار مو چې محمد او کسان راولېږل زموږ کار لږ اسانه شو خو هغوی سخت مقاومت کوي ترکان مې هېڅ نه خوښېږي زه غواړم چې هغوی له دې ځای نه وشړل شي ځکه چې هر وخت زموږ د لارې خنډ ګرځي د همدې لپاره هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کړه کله موږ سره د درنو وسلو مرسته خاموشي نو زموږ کار نور هم اسانېږي
سمه ده سمه ده تر ماښامه پورې به ځانې وسلې ترلاسه کړي زه لږ وخت همدلته اوسېږم غواړم چې ستاسې سیل وکړم وروسته بیا په دره کې سره وینو سمه ده زه بیا تا پیدا کړم بیا نو سمه ده لږ نور هم اور ډېر که چې له اور نه لږ ډېر خوند واخلو فلیبال تیار سره سمه ده ماله مارکوزه څه دې وکړل ریچیدا شیار په کلي برید پیل که مارکوزه ستونزه نشته ته له هغوی سره هر ډول مرسته وکړه سمه ده مارکوزه خو ته د کلي له ترکانو سره څه ستونزه لري زه یوازې د کلي له ترکانو سره نه بلکې چیرته چې ترکان اوسي ټولو سره ستونزه لرم پوه شوې ریچارده ته یې نه لرې ته بیخي رښتیا وایې رښتیا وایې زه خو خبرونو ته په تمه یم ریچارده سمه ده بیا خبرې کوم شیار دوی جنگ ته زور ورکړی طارقه هغوی د سخت برید لاندې نیولي یو زموږ مهمات کم شوي اوس څه وکړو مونږ جنګیږو وروره جنګیږو که چېرته اړتیا شوه زمریه په بیل او کلنګ سره جنګیږو خو مونږ هغوی ته د خپل کلي یو موټی خاوره هم نه پرېږدو هغه ګیدړیانو ته موږ هېڅ وخت نه ورکوو ملګرو کلی خو پرېږده تر څو چې موږ ژوندي یو هغه بې شرفان وړاندې هم نشي راتللی آدمه د مړه کېدو لپاره بیړه کوي وروره موږ باید ډېر وجنګېږو سمه ده ورور جانه سمه ده یکره وروره څه خبره دار جانه شورېندره ناروغه شوې ده څه ماشومې پیدا کېږي وروره د څه شي ماشوم تر اوسه هغه بیخي ښه وه وروره سمه ده آدمه زه ستا څنګ ته 2 کسان رالېږم خو ډېر پام کوه سمه ده سمه ده ورور جانه سمه ده چېرته وروره وروره ستا ښځه ناروغه ده خو یوه چاره پیدا کوو نه پوهېږم ګورو چې له کلي نه وتلی شو او که نه آدمه له موږ نه ساتنه وکړه هرجانه راځه منډه کړه یلګره له هلک نه ساتنه وکړه له هلک نه ساتنه وکړه خیره دې احسانه وروره د کلي پورتني ځای نه هم برید کوي طارقه موږ اخوا ته مرستې ته ځو خدای دې ووهي طارقه موږ عایشه له کلي نه نشو ایستلی وروره روغتون ته یې نشو بیولی سمه ده یلګره یوه لاره به پیدا کړو یوه چاره به وکړو یلګره له هلک نه ساتنه وکړه مخکې شه بیړه وکئ ایلیف ترورې ها الکاره زویه بیړه وکړه موږ باید عایشه زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته بوځو هغه هېڅ خانه ده لږه بیړه وکړه زویه سمه ده تاسې عایشه چمتو کړئ موږ یوه لاره پیدا کوو سمه ده سمه ده بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ هله راځئ سمه ده په کراره وزغم هرجانه دې خوا تېر شه یلګره راځئ هله وزغمه سمه ده راځه دې خوا راشه دې خوا راشه راځه آفرین په کراره په کراره اوس د ډلې مشر ځان ښکاره کړه لکه چې چېرته ځي هاخوا د ډزو کې ژوند نه یې مه پرېږده بیړه وکړئ
ارجانا ورورا زركوا بيروكا ورورا ارجانا ورورا ارجانا بس غما ورورا ورورا خبري وکا ارجانا د دې ځای نه ژوندي نشي وتلی طارقه یا سم د لاسه تسلیم شي یا تاسې ټول هم دلته ښخ کړم هر څه د چې له لاسه کېږي وایي که بې شرفه تر څو چې موږ ژوندي یو تسلیمېدل نشته په خبره پوه شوې داسې به کوئ لیولی ارجانا هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي وایي زغمه سوالیا په دې نړۍ کې ولې ترکان دومره بیچاره دي ولې ها ولې عایشه سمه ده بېرته کور ته ځو له دې ځای نه نشو وتلی سمه ده غلی شه ستاسو ټولو ژوند له ګواښ سره مخ دی سمه ده عایشې سمه ده لیف ترورې څه وکړو سمه ده زویه له خدای نه نه کېږو کور ته ځو زوی جانه کور ته ځو پاڅېږه موټرې اوس هله پاڅېږه عایشې هله پاڅېږه هله لومړی بریدمن امر وکړئ ډګروال صاحب هڅه وکړه چې له کلیوالو سره اړیکه ټینګه کړي موږ باید د ترهګرو د پلان په وړاندې ډېر احتیاط وکړو امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب زه اړیکه ټینګوم ډګروال صاحب په هغه کلي کې د مقاومت کوونکو مشر طرف د هغه له ټلیفون سره اړیکه ټینګولی شي سمه ده جګړه طارقه څه مو وکړل له کلي نه مو ونه شو ایستلی ارجان هم شهید شو څه خدای دې دې ووهي ډګروال صاحب زنګ تېروي مهرباني وکړئ طارقه ټلیفون ته یې زنګ بله ډګروال ابراهیم کوپوزي ډګروال طارق یې کنه هو زه کلي ته کابو د یو ساعت په واټن کې یو ستاسې خواته درځو راځئ ډګروال مو وویل ډګروال یې وویل هلکه ډګروال صاحب کله یې له هر خوا نه کرمن کړی دلته ستاسې راتلل به سخت وي موږ یوه لاره پیدا کوو خو تر څو چې موږ در رسېږو بسنه کوي چې وزغمو سمه ده ډګروال صاحب ژوندی اوسې وروره وګوره زموږ وروره راځي ترکان راځي آدمه ډېر شکر دی خدایه تر څو چې هغوی راځي دې بې شرفان ته هېڅ وخت نه ورکوو هلی اتلانو راځئ چې ځو مورې څه دې لوري نن زموږ روغتون ته دوه ډېرې خوږې ترورګانې راغلې وې
څه ستونزه درلوده ناروغانې وي نه ماشاءالله بیخي ښې وي خپلو زامنو ته یې جلۍ پیدا کوله 2 ډاکټرانې یوه نرسه یوه لابراتوار والا له ټولو نه یې په ځیر سره څېړنه کړې ده تر پوښتنې لاندې نیولي یعنې ټوله ورځ په روغتون کې په همدې کار بوخته وي هو او هغوی چې کومې نښې ویلي هغه ټولې په تاسې کې دي تاسې نشئ کېدلی نه امکان نه لري تاسې داسې یو کار هیڅ نشئ کولی که نه مورې دا ټول ستا کارونه دي همداسې ده که نه په دې کې څه خبره ده ما سلواخور هلته بوتله ومې ویل چې په روغتون کې ښکلې نجونې وي ډاکټرانې وي هلته خپلو زامنو ته جلۍ پیدا کوو حیدرم ته په روغتون کې پیدا نه کړې مورې خو داسې کارونه مه کوئ خیر دی هیله کوم په روغتون کې ما مه شرموئ همدارنګه کاکان خپله وغواړي هغه یې ځان ته پیدا کوي تاسې که دا کار ونه کړي ښه به وي ته څه وایې لور جانې که موږ لاس په کار نه شو زموږ زامن بې ښځو پاتې کېږي دا چې ستا خوښه نه ده په موږ غوسه کېږي نو موږ دواړه بل روغتون ته ځو سمه ده هلته جلۍ پیدا کوو فقط هلته نشته که نه سلواخوري البته چې نجونې نشته یعنې دې کار نه لاس نه اخلئ تر څو مو چې کان ته جلۍ نه وي پیدا کړې موږ لاس نه اخلو هو لاس نه اخلو کینئ ډګروال کوپوز دی جنرال صاحب څه مو وکړل کوپوزه کلي ته ورسېدی که نه نه جنرال صاحب کلی د څلورو خواونه د ترهګرو لخوا کله بند شوی د همدې لپاره هڅه کوو چې په یوه پټه لاره لاړ شو سمه ده له کلیوالو سره مو اړیکه نیولې هو جنرال صاحب هغوی پوهیږي چې موږ ورځو شیانه وسلې مو راوړئ ډېر ښه دلته یې راوړئ پاتې نور په نور سنګرونو ویشئ هلکانو شیانه ډرانې وسلې خو در ورسېدې که نه راورسېدې ریچارده راورسېدې ډېر ښه اوس نو زه له تا نه لوی کار غواړم ته باید تر سبا پورې هغه ټول کلی ونیسې شیاره پوه شوې سمه ده سمه ده تر څو چې زه دا درنې وسلې په نور سنګرونو ویشم وخت نیسي ماته لږ وخت راکړه زه باید لږ ستراتیژیک فکر وکړم هر څه چې کوې ویې خو هغه کلی ونیسه وایې ستراتیژیک فکر کوم کم عقله دوی ټول کم عقل خلک دي ماته یو ګرم شای د څښلو لپاره راوړه سمه ده قمندانه سارتیریا لاوډ سپیکر ماته راکړه سمه ده قمندانه طارقه هغوی ولې غلی شول مونږ خو دا رازیلان ټول نه دي ویشتلي که نه وروره کاش چې په هر حال په نږدې وخت کې ومعلوم شي کلیوالو ماته غوږ شئ ښه غوږ شئ زه تر سبا سهاره پورې تاسو ته وخت درکړم تر هغه وخته یا له کلي نه اوسئ کلی موږ ته پرېږدئ یا هم څه چې بیا وشول ګیله به نه کوئ ښه فکر به کوئ کله کلي نه ونه وتئ موږ بیا دا کلی په بل مخ اړوو مه هېروئ تر سبا پورې وخت لرئ دا واخله سرتیریا دا کار موږ ته فرصت په لاس راکوي تر سبا پورې ټولې درنې وسلې د کلي په جګو ځایونو کې ځای پر ځای کوي حاله بیړه به کوي سمه ده قمندانه ګورې ټول کلي ته پام کوئ کلابند باید دوام پیدا کړي په خبره پوه شوئ پوه شو قمندانه طارقه هغوی ولې غلی شول وروره نه پوهېږم دا چې هغوی په کومه لاره کلي ته راشي نه پوهېږم خدای دې ورسره مرسته وکړي آمین
دویم بریتمانه څه وکړو دوام ورکوو زمره امر پر ځکه دویم بریتمانه